د سپوږمۍ تر کلي. سپوږمۍ تر کلي خپرونې قدرمنو دوستانو د مینې او جګړې ناول اتمې برخې ته ښه راغلاست. د ملک د وړاندوینې په خلاف شکور له ونې لوړ چاغ سړی و. ږیره او بریتونه یې داسې پاک خرې ولېول لکه چې وریښتان یې له بیخه ایستلي وي. ځای د غوږونو او غاړې وریښتانو نیولی و. د غاړې وریښتان به یې زیاتره د سپین کمیس تر غاړو راوتلي ول. ټیټه پلنه پوزه یې په غټ سپین مخ کې ورکوه، خو دواړه غټې شونډې یې داسې سرې وې لکه چې د شونډو رنګ یې پرې وهلی وي. ملک د همدې شیبې لپاره چې د شکور سره مخامخ نسي څو ځله له موټر څخه د غورځېدو هڅه کړې وه، له ځان سره یې وویل: خدایه چې نه دې وژلم لکه چې دا ځناور دې رالیده. سرتېر یوازې دومره وویل: صاحب دا هغه اشرار دی چې په کمین کې ونیولی دی. شکور تر شونډو لاندې وویل: توره مو کړې ده، یوازې یو نفر؟ معلومه ده چې زموږ ټول راپورونه په واقعیت بنا دي. سرتېری او بل افسر چې د مخه په دفتر کې ووتل. ملک د دروازې خوا څه لاس تړلی ولاړ و. شکور د لوی میز شاته د کاغذونو په لوستلو بوخت و. له ځایه راولاړ سو، په میز یې یو ځل بیا نظر تیر کړ، په یوه کاغذ ورټیټ سو، بیا یې ملک ته مخ ور واړوه. ښه، ته د هغه خوني اشرار هاشم د بانډ غړی یې؟ ملک له ځان سره وویل: وګوره عجیبه ده، غلبیل کوزې ته وایي چې ته دوه سوري لرې، ځان ته یې پام نه دی، خپل ځان ورته پاکه فیروزه ښکاري. شکور په دفتر کې یوې بلې خوا ته وګرځېد، ملک ته مخامخ ودرېد، ویې ویل: ښه، تاسو څو نفره وئ؟ یو خدای و، یو زه وم. شکور په سړه سینه وویل: ځان مه تېروه، ووایه چې نور ګروپ مو څه سو، وسلې او کچرې مو څه کړې؟ زه یوازې وم. نه، لکه چې ما نه پېژنې ها؟ دلته به اول ما ته اعتراف کوې. ملک خپله مخکینۍ خبره تکرار کړه. شکور په بم غږ وویل: زما له انسانیته سوء استفاده مه کوه، په شرافت دومره دې ووهم چې د مرګ په ارمان سې، پوه سوې که نه؟ ملک له ځان سره وویل: عجبه ده، دې ته انسانیت وایي. د شکور راوتلو سترګو ته یې وکتل، په عاجزۍ وویل: زه رښتیا وایم، ته کې تنها یوازې په. خو د شکور یو وار څوک یې په خوله کې خبره وروچه کړه. زه. شکور نورو خبرو ته پرې نه شد، له څېرې نه یې وپوهېده چې په اسانه اقرار نه کوي. شکور د کشف او تحقیق په برخه کې 3 کاله په شوروي اتحاد کې زده کړې کړې وې او په دې برخه کې د تجربې خاوند بلل کېده. تر اوسه پورې له رنګارنګ تکتیکونو څخه په ګټه اخیستنې سره ډېر په خبرو راوستلي ول. له هر زنداني سره به لومړی نرم چلند کاوه، که به یې اعتراف ونه کړ نو ډول ډول جزاوې به یې ورکولې. د تحقیق 3م پړاو هم درلود. په 3م پړاو کې به یې د خپلو او یا تر لاس لاندې کارکوونکو د ظلم له امله له بندي بخښنه غوښته. د هغه په غم او درد به یې ځان شریکاوه، ان ځینې وخت به یې ورسره ژړل هم، او بیا به یې په چل کې پرې اقرار وکړ. که به په کوم بندي د ټولو تکتیکونو اثر به نه کړ او چوپ به پاته سو، بیا به یې په شپه کې په دښته کې کندې ته بوت او د تل لپاره به یې چوپ کاوه. شکور به ځینو کله کله شکرندوف هم باله. معلومه نه وه چې دا نوم د په ځان ایښی و که به خلکو له مسخرو باله. د پخوا په خلاف نن له ملک سره د شکور نرم چلند لنډ و. ډېر ژر د ده په خبره په دا بله خوا ور واوښت. ملک یې تر ستوني ونیو: وایې که نه، ته لکه چې ما نه پېژنې چې د طوطي غوندې دې په خبرو رانولم خپل نوم بدلوم. د ملک ستونی پرېښود، همداسې مخامخ ورته ودرېد. ملک اوږده ساه واچوله. شکور په نس کې په سوک وواهه: که څه ونه وای دا مرداره خوله به دې د تل لپاره له خاورو ډکه کړم. له دې سره د لغتو او سوکانو شروع پرې وکړله. ملک د دفتر د چای خوړلو په کوچني میز پر ولوېد. د میز په سر شیشه یي سګرټ دانې ټوټې ټوټې سوه. شکور غورېده، نور څوک یې په خبرو نه پوهېدل. د ټلیفون زنګ ووهل سو. شکور د میز خواته ورغی، په ټلیفون یې لاس کښېښود، غوږ یې راپورته کړه. له ساه ډک و، خبرې یې نه سوې کولی. ورو یې وویل: بلې. شکور د ټلیفون غوږۍ په غوږ کې تر میز راتاو سو، په خپله چوکۍ کښېناست. له هغې خوا چا خبرې کولې، خو ته یوازې په ځواب ورکاوه او د سمه ده بیا به خبرې وکړو. په ویلو د ټلیفون ګوشي کښېښوله. ملک ته چې د اوږده کوچ خواته ناست و بد بد وکتل. تر میز لاندې زنګ یې وواهه. یو دنګ سرتېری راننوت. شکور وویل: دا د لارینس زوی بوزه او غلام ثنایي ما ته راواستوه.
پیدا کولو لپاره د قومندان هاشم د کسانو هڅو کومه نتیجه ورنکړه. په لومړي سر کې فکر کېده چې هغه له سیمې تښتېدلی. قومندان هاشم هغه محمد د کلاب په برج کې بندي کړ. اوس نو د ملوک د بندیتوب او سیمې ته د هغه له راتګ ټول خبر سول. خو څو شېبې وروسته قدس د حکومت لخوا د ملوک د نیولو کېدو خبر راوړ. خو هاشم قدس پټ پوه کړ. نور ته ووایه چې ملوک په خپله خوښه حکومت ته تسلیم سوی دی. دا خبره ډېره ژر په ټوله سیمه کې خپره سوه. سره له دې چې ملوک په مړو کې حساب سوی و، خو تر ورونو یې لا تر اوسه د جلۍ مال او جایداد خپلولو هڅه نه وه کړې. خو حکومت ته د ملوک د تسلیمېدو د خبرې په خپرېدو سره د ملوک باغ قومندان د ځان کړ او نور جایداد یې تر ورونو په خپلو کې سره وویشه. د کوز کاریز ملک هم د مخه ګرو کړی و. د سمود په خبره د ملوک پیغله نه بلکې ځمکه کونډه سوې وه. خو ماره له هغې شپې راهیسې سخته ناروغه سوه. مور به یې ویل چې د شپې په ډېران ډاره سوې ده او له هغې شپې راهیسې پیریان پرې کښېنستي دي. د خمارې رنګ ورځ په ورځ ژړېده. په ډېرو زیارتونو یې وګرځوله. دمونه او تعویضونه یې ورته راوړل. څو اونۍ یې پرله پسې روحاني بابا ته یوړه. د ډمانو د زیارت په سپرغۍ کې یې یوه شپه هم پې تېره کړه. خو حال یې تر پخوا بدتر سو. شاید قومندان هاشم د هغې له دې ناروغۍ څخه خبر سوی وي، ځکه خو له هغې سره د واده کولو خبره هېره کړې وه. سرتیرو ملوک د شکور دفتر ته راوست، خو د ځل یې لاسونه نه وو تړل سوي. سرتیري له احترام کولو وروسته ووتل. ملوک هماغسې ژر زبېښلی په دروازه کې ولاړ و. په زړه یې لړزه ګډه وه. سترګو لاندې یې د شکور حرکتونه څارل چې په ټلیفون کې خبرې کولې. د ټلیفوني خبرو په وخت کې داسې لاسونه خوځول لکه یوې لویې غونډې ته چې وینا کوله. چې خبرې یې خلاصې کړې، له ځایه راولاړ سو. له ملوک سره په لاس روغبړ وکړ. ملوک زړه نازړه لاس ورکړ. شکر څوکۍ ته اشاره وکړه، ویې ویل کښېنه. ملوک لا ولاړ و. شکر یې په مټ لاس کښېښود. کښېنه ولې ولاړ یې؟ زه پوهېږم چې له تا سره ډېر بد چلند سوی دی. څه مه خفه کېږه. دلته هم د هاشم غوندې خو ناشام افراد پیدا کېږي. د کړکۍ خواته ودرېد، پسې زیاته یې کړه. د هغو په ځای زه بخښنه درنه غواړم. دوی د انقلاب مطالبات په نظر کې نه نیسي. موږ ستاسې په باره کې ټول معلومات او اطلاعات ترلاسه کړل. مسکی سو ویې ویل لیونیه، تا خو دا هم ونه ویل د قومندان هاشم چاړه ستا ستوني ته هم رسېدلې ده. ملوک له ځان سره فکر وکړ. وګوره لیوه بیا د پسه پوست واغوست. عجیب خلک دي، په هره جامه کې ځان جوړولی سي. تر شونډو لاندې د هغه ځواب ورکړ. کېږي نو، دنیا ده. له کومه ظالمه به سړی وژاړي. نور نو له ظلم او ستم نه خلاص سوی یې. خو ته به یو کار کوې. د ملوک مخې ته ودرېد، ویې ویل ودې نه ویل کوم کار؟ هغه د هاشم وژل دي. ملک په حیرانۍ ورته وکتل. هو، هم ځان د هغه له شره خلاص کړه او هم نور خلک ترې بېغمه کړه. یعنې هم ثواب هم خرما. په خندا یې پسې زیاته کړه. غذا دې ته وایي، تا هسې غلطه کړې ده. څنګه خوښه دې ده؟ ملک ورو وویل که ما وژلی سو دې حالت ته به ولې رارسېدم؟ لیونیه، هغه وخت یوازې وې، اوس یوازې نه یې. موږ ټول امکانات درته برابروو او بیا چې په حکومت کې هم مقام او هر څومره پیسې غواړې تر تا قربان. په غرور پسې زیاته کړه. لیونیه، انقلاب له تا سره دی. زه دا کار نسم کولی. شکر ټینګار کاوه. موږ ټول فکر کړی دی یوازې ته یې چې هاشم وژلی سي او بس پټ دې هلته لیږو، په اسانۍ یې وژلی سي. زموږ شبکې در سره کومک کوي، زه یې نه وژنم. شکر په تعجب وویل ولې؟ بس د شکر په ټنډه کې کرښې پیدا سوې. ویې ویل وایه خرې چیرې ښکاوه او دی چېرته؟ موږ سمه لاره در ښیو، ته لا نخرې کوې. دا سمه لاره نه ده. دا د مېړانې لاره نه ده چې د قیامت یوه ورځ هم پاته وي زه غچ ترې اخلم، خو داسې نه. شکر په نصیحت وویل ګوره، که زموږ خبره ونه منې حال به دې ډېر خراب سي. ملک په زړه کې وویل اوس خو مې هم حال داسې نه دی چې خراب به سي. تر دې به لا څه راباندې کوئ، مړ به مې کړئ. کاش مړ مې کړئ. په خوله یې څه ونه ویل، هماغسې غلی په چوکۍ کې ناست و. شکر د نصیحت په ډول څو نورې خبرې هم ورته وکړې، خو ملک ونه منله. شکر تر میز لاندې زنګ ټینګ کړ. یو سرتیری راغی او د ده په اشاره یې ملک له دفتره وایست. د زندان په دروازه کې یې ګلا خان ولید. په زړه کې یې وویل اوس را پیدا سو،
خو ګلا خان ځان ناګاره واچوه. ملک یې زندان ته بوت. څو شېبې وروسته ګلا خان دروازې ته راوغوښت. تر پوښتنې د مخه یې ورته وویل: د تره زوی مه خفه کېږه، که خدای کول یو څه خو به وکړو. له شکره مه ډارېږه، په خپله تبدیل دی، نن یا سبا به ځي. ورځ ماپښین مهال یې ملک له زندانه راویست او د جیپ موټر په سورلي د پوځي قطعې ترڅنګ میدان ته چې دوی هوایي ډګر باله بوته. ملک د سرتیرو له خبرو پوه سو چې په الوتکو کې کابل ته بیایي. د سرتیرو په منځ کې ګلا خان هم و، خو تر اوسه یې له ملک سره خبرې نه وې کړې. افسر په میدان کې ګلا خان ته یو پاکټ ورکړ. ورته یې وویل: دا ډېره مهمه وظیفه ده، بې غوري نه ده پکښې پکار چې له الوتکې کوز وې دا مکتوب به هلته ورکړې، پوه سوې؟ سمه ده. افسر په ټینګار وویل: ډیر به متوجه اوسې، ته مو ځکه ورسره ولېږلې چې دا له تا سره هم کومک دی، ورور به دې هم ووینې او چکر به دې هم سي. بس تاسې ډاډه اوسئ. نږدې یو ساعت وروسته دوه هلیکوپترې له لرې راښکاره سوې. هلیکوپترو په دښتو کې دوړې جوړې کړې. د کښېناستو سره جوخت د ښاري بسونو په څېر بیروبار پرې جوړ سو. مسافرو، سرتیرو او افسرانو او مامورینو هر یو تر بل ځان مخکې کاوه. نورو سرتیرو مسافر له هلیکوپترو شړل، خو چا د هغو منتونو او وهلو ټکولو ته پام نه ساته. چا به ویل مور مې مړه د ټلګرام راغلی دی، چا ویل رخصتي مې دلته پوره سوه. هر یو پولیټانو ته زارۍ کولې چې هلیکوپتر ته یې پورته کړي. دواړه هلیکوپتر له مسافرو ډک سول. ګلا خان او ملک ونه سوی کړی چې پورته سي. ګلا خان هلته ولاړ افسر ته وویل. افسر له دوه سرتیرو سره د پیلوټ په ملګرتیا هلیکوپتر ته ورپورته سول. 3 کسه یې راکوز کړل. د هغوی د زاریو کنځاوو پروا یې ونه کړه. ګلا خان او ملک یې هلیکوپتر ته پورته کړل. هلیکوپتر مازدیګر ناوخته د کابل په هوایي ډګر کې راکوز سو. ګلا خان د مکتوب پاکټ له جیب څخه راویست، په لاس کې راواړوه او بیرته په جیب کې واچوه. ملک ته یې مخ ور واړوه. د تره زویه راځه. ملک غلی پسې روان سو. ګلا خان یې په مټ لاس کښېښود. ورته ویې ویل: خفه نه سه چې لاسونه دې تړلي دي، خیر ده، ته راځه. دواړه په ټکسي موټر کې کښېناستل. ډرایور ته یې وویل: فشار نه کوو چې ګل فروشي. موټر د هغه سرای خونې ته ودرېد چې د ګلا خان د ورور کوټه پکښې کې وه. ګلا خان بکس غاړې ته واچو. ملک ته یې وویل: راځه، خدای دې وکړي چې کلا خان په ځای کې وي او چېرته تللی نه وي. کلا خان او بل ملګری په کوټه کې د دیګ په پخولو لګیا وو. کلا خان یې په غېږ کې ونیو. شکر چې راغلې، بېګا مې په خوب کې لیدې، ډېر په تشویش کې وم. کلا خان تر ملک هم غېږ را وګرځاوه، خو ملک غېږ ورنه کړ. کلا خان حیران حیران ورته وکتل. پوه سو چې لاسونه یې تړلي دي. په اشاره یې ګلا خان ته وویل: دا بندي دی. کلا خان وخندل: نو زما په کوټه دې د بندیخانې ګمان کړی دی؟ نه، دا د شیرخان اکا زوی دی. کلا خان په ناباورۍ وویل: رښتیا وایې؟ ملک ته یې کښته پورته وکتل. ګلا خان ته یې مخ ور واړاوه. ویې ویل: نو بیا دې لاسونه ولې پرې تړلي دي؟ ګلا خان د ملک لاسونه خلاص کړل. کلا خان بیا غېږه ورکړه. ګلا خان ټوله کیسه ورته وکړه. ښه عجیبه ده والله. ملک ته د ژولیا خبرې ور یادې سوې. عجیبه دا نه ده، عجیبه دا ده چې یو انسان ولې د بل انسان اسیر وي. له ځان سره وویل: عجیبه دا نه ده، عجیبه دا ده چې د شیرخان زوی د منان د زوی اسیر دی، لاسونه یې تړلي دي. د سون مرکز ته د عبدالشکور د تللو د لارې امنیت لا د مخه نیول سوی و. وسلوال کسان لا د شپې له لارې په سر د لنډمهاله پوستو د جوړولو لپاره تللي ول. په لاره کې د دوه غونډیو سرونو ته ټنګونه هم خېژول سوي ول، او دا ټول امنیتي تدابیر د قدس د پروني رپورټ له مخې نیول سوي وو. قدس چې پرون په پټه د قومندان محمد هاشم مرکز ته استول سوی و، خبر راوړی و چې هاشم د شکور له حرکت څخه خبر سوی دی، نیت لري چې د پوځي کتار لاره ونیسي. سره له دې چې د زون مرکز ته د شکور د تلو پلان په پټه نیول سوی و، خو دا معلومه نه سوه چې هاشم څه ډول او چا خبر کړی دی. قدس د هغوی د کمین ځای هم ښودلی و. هغه دا هم ویلي و چې قومندان هاشم پرون ټولو ته ویلي که شکور له سیمې ژوندی ووت نو دې ته به د ښځې ټیکري ور په سر کوي. د قومندان هاشم د دغه کلک هوډ او سوګند په مقابل کې شکور کلک امنیتي تدابیر ونیو. د خپل حرکت لوری له کلیو چپ کړ او یوې پوځي قطعې ته یې د هغوی د کمین پر سیمه د یرغل امر هم کړی و.
سهار تر لمانځه د مخه کتار وتړل سو. شکر له خپلو ساتونکو سره په بیبي شپېته ډوله زرې پوش کې چې د کتار په پای کې روان وو سپور سو. په دې کتار کې مخته 2 محاربوي ماشینونه ورپسې له سرتیرو ډک یو 16 ډوله ګاز موټر، له هغه وروسته 2 جیپ موټرونه او ورپسې هم 4 زرې پوشونه شامل ول چې سهار وخت یې په بیړه حرکت وکړ. په خامه سړک د دوړو او لوګیو یوه لویه لیکه جوړه سوې وه. کتار له نیم ساعت مزل وروسته سړک پرېښود او په دښتو سر سو. له همدې سره په کتار کې ګډوډي هم جوړه سوه. کله به یو مخې ته سو کله بل. اوس نو په یوه لیکه نه و روان. په لاره کې د جیپ موټر ټایر پنچر سو. ټول کتار ته د ودرېدو امر ورکړل سو. له دې سره له مخې ته پروت کلي څخه د ډزو اوازونه واورېدل سول. څرګنده سوه چې د مخه استول سوي قطعې په کلي یرغل کړی و. شکر د دې خبر په اورېدو سره خواشینی سو. څو تنه وسلوال یې د جیپ موټر لپاره پرېښودل او پاتې کتار ته د مخې تلو امر ورکړ. کتار چې له غونډیو واوښت د جګړې په منځ کې راګیر سو. له شاوخوا غونډیو او کاریزونو ورباندې یرغل پیل سو. ټانکونو او زیرې پوشونو د پناه ځای نه درلود. په وچ ډګر بدرېدل. هرې خوا یې ډزې کولې. یو زیرې پوش ور واخیست. شکر پرله پسې په مخابره کې خبرې کولې. له جیپ سره د پاتې کسانو مخابروي اړیکې وشلېدلې. د دویمې غونډۍ څخه چې له دې سیمې لرې پرته وه هم خواشینونکي خبرونه را رسېدل. څو تنه تسلیم سوي ول. په ټانک کې پاتې 3 کسانو مقاومت کاوه. هغوی په مخابره کې پرله پسې چیغې وهلې، انقلاب طوفان، انقلاب طوفان. خو شکر کلي ته د تللې قطعې له قومندان سره په خبرو بوخت و. بلې طوفان، انګار، اورم، ادامه، طوفان، انګار ادامه. د مخابرې له بغش سره یو ځل له هغې خوا ډډ غږ واورېدل سو. انګار طوفان توجه، انګار ټول کلی نیولی دی. دشمن د شمال په استقامت په تېښته دی. د بلې مخابرې چغو دوام درلود. انقلاب طوفان. خو شکر ځواب ورنه کړ. د انګار په ځواب کې وویل، ډېر ښه طوفان، انګار. دشمن تعقیب کړئ، کوشش وکړئ اول شخص مړی یا ژوندی په لاس راوړئ. اطاعت کیږي. شکر بلې مخابرې ته چې پرله پسې چیغې یې وهلې ځواب ورکړ، طوفان، انقلاب. اورم طوفان یم، اورم. له هغې خوا د مخابرې له بغش سره یو ځای ستړی اواز واورېدل سو. انقلاب طوفان، دشمن موږ ته نږدې سوی دی. کومک. طوفان، انقلاب مقاومت وکړئ، کومک در رسیږي. له هغې خوا اواز واورېدل سو، عاجل کومک، انقلاب له. اواز د مخابرې له بغش سره ګډ سو. شکر غږ پرې وکړ، طوفان، انقلاب. خو له هغې خوا اواز وانه اورېدل سو. قومندان په مخابره کې د کتار د مخې په ټانک غږ وکړ، انقلاب زمری. بلې اورم، زمری استقامت ختیځ. له دې سره کتار حرکت وکړ. د 16 ډوله ګاز موټر ټایرونه په ګولیو ولګېدل. موټر یې ځای پر ځای پرېښود. دوی د مرمیو په باران کې پر مخ ولاړل. شکر په مخابره کې پرله پسې چیغې وهلې، طوفان، انقلاب. اوس نو چې د جګړې له ځایه ښه لرې سوي ول، شکر شیبه په شیبه په مخابره کې چیغې وهلې، طوفان، انقلاب. د زیرې پوش له ګرګجنې څخه یو بل افسر پرې غږ وکړ، انقلاب اورم، انقلاب ورخیستی دی. شکر لومړی ځل له زیرې پوش نه سر راوچت کړ. ویې لیدل چې د غونډۍ پر سر له ټانک نه لمبې خیږي. په افسوس یې سر وښوراو، بیرته په زیرې پوش کې ننوت. د زیرې پوش په سر ناست افسر خبر ورکړ چې د سړک ترڅنګ مړی پروت دی. پوش ودرېد، 3 تنه ورکوز سول. مړی یې زیرې پوش ته پورته کړ. شکر وپوښتل، جسد د چا دی؟ توره نصیر. اوف، د دې بیچاره خو واده نږدې و. پرون یې له ما رخصت واخیست. شاید د غونډۍ شاوخوا به نور مړي هم پراته ول، خو کتار په پټو سترګو ترې تېر سو. دلته په دوی هم ډزې ونه سوې. د نږدې کلي له کورونو څخه چې د مخه پکښې د دواړو خواو جګړه وه، لوګي پورته کېدل. شکر له وروستي حال نه ځان خبر کړ. طوفان انګار، موقعیت دې چیرته دی؟ اطمینان. د مخابرې په غږ پورته سو، بلې انګار طوفان، انقلاب ځپلي کلي په شمال 6 کیلومتره کې امنیت تامین دی. انګار، د مخابرې وروستي نتایج څه دي؟ اطمینان. کلی په کامله توګه له ضد انقلاب تصفیه دی.
د اشرارو تلفات 12 تنه ووژل شول او 2 تنه اسیر دي. زموږ د قطعه 8 تنه شهیدان دي او 11 تنه ټپیان دي. د 3 تنو حالت خراب دی او 1 تن د کوما په حالت کې دی. په کلی اور بل دی. نیم ساعت وروسته د دوی کتار له لېږدول سوي قطعې سره یو ځای سو. بې له ځنډۍ حرکت وکړ. ملک د کلا خان په خبرو او وعدو باور نسوای کولی، خو بیا یې هم د شپې د دوی له کوټې د تېښتې هڅه ونه کړه. یو ځل بیا د کلا خان په بېګانیو خبرو وراوګرځېد چې خپل ورور ته یې وویل: تاسې له دنیا خبره نه یاست، هسې خوشي چټي خلک غولوئ. اوسه معلومه نه ده ډېرو قطعاتو ته د تسلیم امر ورکړل سوی دی. دی سبا د خپلې خور کره ورسوه. ملک د کلا خان خبرې د شکر له وروستیو خبرو سره پرتله کړې. له ځانه سره یې وویل: کلا خان د شکر غوندې نه دی، دی داسې نه کوي، رښتیا یې زړه راباندې خوږېږي. کلا خان بېګا دا هم ویلي وو چې د ملک د خور خاوند ګلماجان په جګړه کې وژل سوی دی. په کوټه کې یو څړه ناست وه. ملک له ځایه راپورته سو او داسې وکړ. د سرای لوی دروازه تړلې وه. بیرته کوټې ته راغی. کلا خان او ګل خان هم راپاڅېدلي ول. له چای څښلو وروسته کلا خان او ملک په خوشحال مینه کې د ملک د خور د کور په نیت روان سول. ملک 14 کاله وروسته د خپلې خور لیدو ته ورته. هغه وخت دی لا ډېر کوچنی و. د خپلې خور څېره یې ترې هېره سوې وه. لیدو ته یې هم ډېر خوشحاله نه و. د ګناه احساس یې ورسره ملګری و. ځان ورته د خپلې خور د خاوند قاتل ښکارېده. تېره شپه یې چې د ګل مرجان د مرګ خبر واورېده، په خپل ذهن کې د مړو او اسیرانو په منځ کې د هغه په لټه و. اوس چې د هغه د کور په لور روان و، په پوځي دیرشي کې جګ ښکلی ځوان ور په یاد سو چې د دوی ګروپ په وهلو ټکولو تر مرکز رسولی و. سره له دې چې له هغه وروسته یې ونه لیده، خو یوه شپه چې بندیان له زندان څخه وتښتېدل، دوی ورباندې ډزونه وکړل. د کلا شاوخوا وینې ډېرې تویې سوې وې، خو مړي هلته نه و پاتې. بیا وروسته چا خبر راوړ چې تښتېدلي کسان ټول جبار قمندان په غره کې وژلي. 2 تنو یې په لاره ډېره وینه ضایع کړې وه او مړه سوي ول. ملک نه پوهېده چې ګل مرجان څه سو، خو ځان یې د هغه قاتل باله. له ځان سره یې وویل: خلک خپلو خویندو ته پوړنې ورپسر کوي، ما یې له سره پوړنی واخیست. ما خپله خور کونډه کړه، ما خپل واړه خوریان یتیم کړل. کلا خان په اوږه لاس ورکښېښود. څنګه یې وطنه، په کوم چرت کې تللی یې؟ خور به دې څومره درته خوشحاله سي؟ ملک یوازې د ځواب ورکړ. په زړه کې یې ویل: هو، چا چې د چا د سر پوړنی اخیستی وي، خود به په لیدو خوشحاله وي. پرون یې لاس تړلی و او په هلیکوپتر کې د زندان په لور روان و، خو نن په ټکسي موټر کې د خپلې خور د کور په لور روان و. په یو ورځ کې دا ډېر لوی بدلون و چې د ملک په ژوند کې راغلی و. پرون دا هم معلومه نه وه چې زندان ته به یې وړي او که بیلګون ته. نن معلومه وه، خو ملک په خپل ژوند کې په دومره لږ وخت کې په دغه لوی بدلون خوښ نه معلومېده. خو ورته به یې څه وایي چې خاوند یې د ده په سیمه کې څنګه او د چا لخوا ووژل سو. ملک ځان ته ډاډ ورکړ: نه، ښایي هغه به کوم بل ځای کې وژل سوی وي. ما هیڅ لیدلی نه دی. که مې لیدلی وای، حتما مې پېژانده. حتما څنګه به مې نه پېژانده؟ کوشش یې وکړ د ماشومتوب په شپو ورځو کې د هغه د لیدو یوه خاطره را په زړه کړي. په خپل ذهن یې فشار راوست. هو، هغه نری جګ سړی و. زموږ کور ته به په موټرسایکل راته ډول ډول میوې به یې راوړلې. کوم چې ما لیدلی و، دا هغه نه دی، هغه بل څوک و، دا بل څوک. خپل دغو سوچونو هم قناعت ورنه کړ. له ځان سره یې وویل: ګل مرجان چې هر ځای وژل سوی وي، زه پکښې شریک یم. ما خپله خور کونډه کړې ده، ما خپل خورینو یتیمان کړي دي. اوه، زه به څه ورته وایم؟ خور به مې. ټکسي د یوې شنې رنګې دروازې مخې ته ودرېد. ګلا خان د ټکسي چلوونکي ته پیسې ورکولې. ملک ته یې وویل: دا ستا د خور کور دی. یو ماشوم ته چې د کور مخې ته یې په خاورو کې لوبې کولې ګوته ونیوله. دا د ملګري ګل مرجان روستی زوی دی. ملک په ماشوم ورټیټ سو، ښکل یې کړ، خو مخ یې بلې خواته واړوه. د دروازې له لومړي زنګ سره یو ماشوم راووت. ګلا خان زیری پرې وکړ: ماما دې راغلی دی، ورسه په مور دې زیری وکړه. او په خپله د کور مخې ته له یوې ونې سره ودرېد. د ملک او خور روغبړ یې ښه ډېر وخت ونیو. دوی دواړو سره ژړل. په کوټه کې د ملک نظر تر هغه ړومبی په کونج کې د کوچني میز په سر د بریتور ځوان پر عکس ولګېده. دا هغه کس و چې د دوی ګروپ د جمعه ګل د کلا تر څنګ نیولی و. دا هغه دی چې د اوبو څښلو ته چا پرې نه ښود. دا هغه دی چې اکبر غوښتل ځای پر ځای یې ووژني، او چې له ما څخه ډوډۍ وغوښتله، ما ور نه کړه او منت مې هم پرې وکړ. کاشکې هغه وخت مې پوښتلی وای، ښایي پېژندلی مې وای، وروسته مې مرسته کړې وای، راخلاص کړی مې وای. اوس به مې خور تور ټیکری نه و په سر، اوس به مې خورینو راته داسې سپېره مخونه نه وای ناست.
ئۆ خودایە. دەست سپۆگمەی تەرکەلی